بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د نن موضوع لپاره غواړم چې هغه سببونه چې ما له ځینو کتابونو څخه راواخیستل چې موږ څه ډول کرار په درواغو اموخته کیږو. هغه علتونه څه دي چې موږ دې ته هڅوي چې درواغ ووایو، یا هغه سببونه څه دي چې خلک درواغ وایي. درځئ د درواغو هغه ریښې پیدا کړو، هغه سببونه یې پیدا کړو. په دې اړه علماو ډېر لوی بحثونه کړي دي، خصوصا په کتابونو کې لیکلي دي. ما د ځینو دوستانو لیکلي سببونو څخه ځینې ټکي یادونه کړې ده، او د دې سربیره مې هغوی لیکلي دي د یاداشت په ډول. ځینو علماو په انټرنیټ کې لیکنې کړې وې، له هغوی څخه مې هغه سببونه راواخیستل چې ولې یو ماشوم، یو ځوان په درواغو اموخته کیږي. علت څه دی؟ اکثریت علماو، اکثریت پوهانو چې په خپلو لیکنو کې یادونه ځینې کړې وه چې یو انسان په درواغو اموخته کیږي، یو علت دا دی چې چاپیریال تاثیر په لري. انسان باید چاپیریال ته ډېر دقیق اوسي، خصوصا په چاپیریال کې کورنۍ. که چیرته په کورنۍ کې پلار او مور او مشر ورور درواغ وایي، نو طبعا نور کوچنیان او نور د کورنۍ کشران غړي هم په درواغو عادت کیږي. د کورنۍ ترڅنګ مکتب، مدرسه، پوهنتون هغه څه دي چې ملګري هلته وي، استاد، شاګردان او نور زده کوونکي چې هلته وي. هغوی چې کله درواغ وایي، نو یو بل د دوی همصنفي هم، ټولګیوال هم په درواغو باندې اخته کیږي. د دې ترڅنګ دوهم علت چې پوهانو یا علماو لیکلی و، هغه تر ټولو ډېر لوی علت دی، او تقریبا دوی داسې ویلي وه چې 70% درواغ ویل د ویرې له وجې دي، د وهم، ډار له وجې. رښتیا هم ډار هغه څه دی چې په اکثریتو درواغ وایي. د مثال په ډول کله چې یو ماشوم په کور کې یو کار خراب کړي، د خپل مشر ورور څخه، پلار څخه یا کاکا څخه د بیرېدو له وجې هغوی ته درواغ وایي او ځان په درواغو خلاصوي. دا خو یو ډېر کوچنی مثال و، خو موږ اکثریت ځوانان په دغه ډول درواغو اموخته یو. زه خو دغسې ته آرزو او هیله لرم چې که چیرته د ډار له وجې درواغ وایو، نو ضرور نه ده چې درواغ ووایو، باید بیخي هغه موضوع پرېږدو، ځکه جبر نه یې راباندې. د یو چا له وهمه درواغ وایو، خو له سره هغه موضوع باید پرېږدو. دوهمه زیات اغېزمن موضوع چې وه، اغېزمنه موضوع هغه دا وه چې ځینو علماو د درواغو د بل ویلو سبب دا لیکلی و چې غرور یې لیکلی و. رښتیا هم ځینې ځوانان غرور لري او د غرور له وجې درواغ وایي. د مثال په ډول کله چې په یو دفتر کې کار کوي، ځان خپل ملګري ته دغسې احساسوي چې د دفتر رئیس له ما سره مشورې کوي. حتی کله که چیرته په کوم وزارت کې کار کوي، ملګري ته ځان دغسې ورښیي چې وزیر له ما سره مشورې کوي. دا هغه څه دي چې زه اکثریت له خپلو ملګرو هم اورم، خو متاسفانه چې دا هم درواغ دي او موږ یو ډول نه یو ډول په درواغو کې ښکېږو. درېیمه د درواغو علت یا سبب دا و چې ځینې دوستان بیا نه غرور غواړي، نه غرور لري، نه د چا له بیرې درواغ وایي. دوی بیا دا خاصیت لري چې شیطانت وکړي، او شیطانت د دې وسیله سي چې درواغ وایي. د دوو ملګرو په منځ کې شیطانت غواړي چې وکړي، غواړي دوه ملګري په شر سره اخته کړي، یا غواړي چې دوی کورنۍ په شر سره اخته کړي. دوی درواغ وایي. نو دا هم د درواغو یو بل سبب دی چې موږ او تاسو باید نهایتا کوشش وکړو چې دغه سبب ته متوجه اوسو. ځینې دوستان بیا د دوستۍ له وجې یو بل ملګري ته د ځان د ډېر نږدېوالي له وجې درواغ وایي. د مثال په ډول ولا ما تا ته ټلیفون وکړ خو ستا ټلیفون کار نه کوي، په اصل کې د بیخي زنګ هم نه وي ورته وهلی.
یا ورته ووایه چې والله ډېر مې یادېدلې ښه وې چې راغلې، خو په اصل کې د ده بیخي په زړه نه وي راغلی. دا هغه څه دي چې موږ خپلو ملګرو ته دروغ وایو. ځینې علماو د دروغو یو بل سبب دا لیکلی و چې زور، جبر. رښتیا هم زور او جبر چې دی هغه هم په ځینو دروغ وایي، خو د زور او جبر سره د اکثریتو نه کېږي، نو زه په دې باندې زیات نه غږېږم. ځینې ملګري بیا د تقلید له وجې دروغ وایي. بل ملګری ویني چې ښه مجلس کوي، حتی بانډار په ده باندې تازه وي، خو دی په خوله کې دروغ وایي. د ده اکثریت خبرې دروغ وي او ملګري په دروغو باندې خندوي. نو د نږدې ملګری دا کوشش کوي چې دی هم دروغ وایي او ملګري په دې باندې خوشحاله وساتي چې هغه د مجلس د بانډار تازه باندې وساتي دروغ وایي. دا تقلید هم د دروغو یو سبب کېدای شي. بله نقطه چې ما را سره نوټ کړې ده هغه دا ده چې ځینې دوستان د حقارت احساس کوي، د سپکوالي احساس کوي او دروغ وایي. د مثال په ډول په مجلس کې دوه ډوله ملګري مشهوره هم وي او اکثریت وخت د دوی څخه دروغ هم ویل کېږي، چې یو هغه ملګري چې په بل باندې ټوکې کوي، بل هغه ملګري چې ټوکې ورباندې کېږي. اکثریت دوی دروغ هم وایي. مننه له توجه څخه مو چې زما یو څو نقطې چې ما را سره نوټ کړې وي تاسو واورېدې.